بسم الله الرحمن الرحیم. راځو موږ نن د یوټیوب چینل جوړولو طریقې ته. د یوټیوب چینل څخه څنګه موږ پیسې ګټلی شو. نن سبا په افغانستان کې هم موږ کولی شو چې د یوټیوب چینل کریټ کړو، هغې ته ښایسته ښایسته ښکلې ویډیو اپلوډ کړو او د هغې څخه موږ پیسې لاسته راوړو. طریقه کار دا دی چې تاسو به اول راشئ دلته نه یوټیوب ته. کله چې تاسو ته یوټیوب ویب سایټ خلاص شي، د هغې نه وروسته به تاسو راشئ په ساین ان بټن باندې به کلیک واخلئ. د ساین ان بټن نه وروسته به لکه مطلب اول د ټول نه مخکې موږ ته د ګوګل اکاونټ ضروري دی چې موږ به ګوګل اکاونټ حتما ضرور لرو. ښه، مخکې نه لکه موږ سره یو اکاونټ شته دی، همدغې اکاونټ باندې تاسې غواړئ چې مخکې لاړ شئ یوټیوب چینل کریټ کړئ. نه، زه غواړم چې یو نوی ګوګل اکاونټ ځان دپاره کریټ کړم. تاسو به راشئ دلته نه ګوګل ایزی سټیپس، د هغې نه وروسته به تاسو راشئ جیمیل. جیمیل نه مقصد دی ګوګل اکاونټ. بیا د هغې نه وروسته تاسو راشئ دلته نه ساین ان with a different account. دغه اکاونټ تاسو ریموو کړئ. دن لاندې موږ سره آپشن راځي کریټ اکاونټ، په دې به کلیک واخلو. لکه فرض مثال حامد خان په نوم باندې یو اکاونټ جوړو. حامد خان 123 حامد خان 123 پاسورډ ورته ورکو خان 12345 خان 12345 او د هغې نه وروسته بیا نیکسټ. ښه، حمید خان 2019 خان 123 @ خان 123 @ نیکسټ. ښه، دغه یوزر نیم مخکې نه کریټ شوی دی. حمید 01 2019 نیکسټ. ښه، اکاونټ مونږ ورکو حمید 01202019. دلته ویریفای یور فون نمبر، خپل موبایل نمبر به تاسو ورته ورکئ 0 950 166 شل. دې ته یو ویریفیکیشن کوډ راځي، دا به تاسو نیکسټ کئ. ښه، دې ته یو ویریفیکیشن کوډ ځي، نو دا به موږ ویریفای کړو. ښه، 55 درویشت دا زموږ هغه د موبایل نمبر ویریفیکیشن و، دا به تاسو ویریفای کړئ. د هغې نه وروسته بیا بعضې بیسک انفارمیشن دي، لکه برث ډیټ غواړي تاسو نه 201993. دلته به تاسو بیا خپل هغه جنډر سلیکټ کړئ. د جنډر نه وروسته به تاسو دا نیکسټ کړئ. دا د بعضې نور ډیټیلز دي د ګوګل اکاونټ. ښه، دا ټرمز دي، سروسز دي، اګري. ښه، ګوګل اکاونټ زموږ سکسیسفل جوړ شو. اوس به تاسو نو دلته راشئ او youtube.com ته به راشئ. چې کله youtube.com ته راشو، د هغې نه وروسته به تاسو ساین ان بټن باندې کلیک کړئ. ساین ان بټن کله چې تاسو ساین ان بټن باندې کلیک کړئ، نو بس اټومیټیکلی چې کوم اکاونټ تاسو دلته کریټ کړئ او تاسو کمپیوټر کې کوم اکاونټ خلاصي، د هغې سره ډایرکټ موږ دلته ساین ان شو. ښه، اوس د هغې نه وروسته موږ ته پکار دي چې د یوټیوب کې ځان دپاره چینل کریټ کړو. نو سمپل تاسو دلته هم کلیک کوی شئ او دې ځای نه هم تاسو کوی شئ چې په دې خپل نوم باندې د پاسه کلیک واخلئ او د هغې نه وروسته بیا تاسو راشئ یوټیوب سټوډیو اور یور چینل. So click on your channel. So click on your channel. ها YouTube as
که ستاسو هغه د چینل نوم به څه شی وي نو هغه دلته هم تاسو ورکولی شئ مطلب IT فار ایگزامپل سپیشل ټریکس any name چې تاسو ورته ورکوئ create channel ها دا غي نورسته به تاسو داسې نه کوئ چې ډایرکټ اپلوډ ا ویډیو ته به راځئ نه تاسو به کسټمایز چینل باندې کلیک کړئ ها وروسته د کسټمایز یور چینل نه وروسته اکثره وخت کې موږ سره دلته زمونږ په چینل کې دغه بعضې کنفیګریشن دا سیټینګ میټینګ د آپشن نه وي ویډیو پلی لیست چینل ډیسیژنس اباؤټ دا نه وي تاسو به د سیټینګ نشان باندې کلیک کړئ او د هغې نه وروسته به تاسې دا به آف وي دا به تاسې آن کړئ او که چېرته آن وي نو تاسو به آف کړئ او بېرته به تاسو آن کړئ نو تاسو به دا سیو کړئ دلته به دغه آپشنز موږ سره راشي چون موږ سره مخکې نه دلته دا وه ها اوس د هغې نه وروسته به تاسو راشي دلته نه ویډیو مینیجر ته ویډیو مینیجر نه وروسته به تاسې so after video manager ویډیو مینیجر نه وروسته به تاسې ته دا یو آپشن راشي got it باندې به کلیک کړئ تاسې ها د هغې نه وروسته بیا تاسو لاندې راکیوځئ کریټ سټوډیو کلاسیک باندې به کلیک کړئ او دلته به تاسې راشي د اندر آپشن باندې کلیک کړئ او دا به تاسو سبمیټ کړئ کله چې دا سبمیټ شي نو د هغې نه وروسته به تاسو به راوخیږئ سو دلته موږ ته یو آپشنز راځي کریټ سټوډیو کلاسیک نه وروسته به تاسو ته د آپشنز راشي او بیا تاسو هغې نه وروسته به راشي دلته نه چینلز ته چینل ښه دلته موږ سره چې کوم سټیټز ان فیچرز راغله IT سپیشل ټریکس دا اکاونټ به تاسو دلته ویریفای کوئ د ویریفای آپشن باندې به تاسو کلیک کوئ او اکاونټ ویریفیکیشن نه وروسته select your country کې دلته select افغانستان کې ټیکس می د ویریفیکیشن کوډ او دلته به خپل موبایل نمبر تاسې ټایپ کړئ 0 59 دا به تاسو سبمیټ کړئ نو موږ ته یو ویریفیکیشن کوډ دغې نمبر ته راځي او دا به ورته بیرته موږ ورکوو ها موږ ته یو ویریفیکیشن کوډ راغلو د هغې ویریفیکیشن کوډ دی موږ سره 1.58.96 دا اکاونټ به تاسو دلته نه سبمیټ کړئ ها کله چې دا اکاونټ تا سره ویریفای شي ها as congratulations your YouTube account is now verified او بیا د هغې نه وروسته به تاسو کنټینیو بټن باندې کلیک کړئ نو زموږ اکاونټ سکسسفل ویریفای شو دلته مونیټایزیشن دی موږ سره مونیټایزیشن په افغانستان کې موږ سره چې دی الیجیبل نه دی نو تاسو به دلته د خپل کانټري بدل کړئ پیسې افغانستان کې اخیستی شي دا څه کوم خاص مشکل خبره نه ده دلته به تاسو راشئ په همدې سټیټس ان فیچرز کې ایډوانس ته او دلته به تاسو وګورئ کانټري افغانستان سلیکټ دی تاسو یونایټډ سټیټ سلیکټ کړئ یونایټډ سټیټ او د هغې نه وروسته بیا تاسو راشئ سیو بټن باندې کلیک کړئ سیو بټن نه وروسته به تاسو واپس راشئ دلته نه چینلز ته چینلز کې به تاسو وګورئ مونیټایزیشن انیبل بټن باندې کلیک کړئ تاسې ها کله چې دې بټن باندې تاسو کلیک کړئ نو موږ ته وایي read and agree to the YouTube partner program. This is the agreement that makes it possible for you to earn money from ads. Ads کله چې تاسې مطلب ستاسو ویډیو څوک پلی کوي نو په هغې باندې یو اشتهار راځي په هغه اشتهار تر څو نه راځي تر څو چې ستاسو دغه چینل تر 0 پورې سبسکرایبر ونه لري او 4,000 ویوز ونه لري یعنې 4,000 وارې ونه کتل شي
دلته به تاسو راشئ په دې سټارټ بټن باندې به کلیک کړئ او دغه درې چیکونه به تاسو آن کړئ او د هغې نه وروسته اګري اور اکسپټ. ها سو نو دا موږ سره یو پروسس کمپلیټ شو. بل ساین اپ فار ایډنس تاسو به دلته راشئ سټارټ بټن باندې به کلیک کړئ. کلیک آن سټارټ مطلب ستاسو د اکاؤنٹ ایډسنس سره کنیکټ کیږي. دا به تاسو نیکسټ کړئ. دا به تاسو بیا نیکسټ کړئ. سو افټر نیکسټ ګوګل ایډسنس دلته یو څه معلومات دي تاسو نه غواړي دا معلومات به تاسو ورکوئ. ها دا ایډسنس اکاؤنٹ مطلب تاسو کوم اکاؤنٹ سره ویریفای کوئ. آئی ټي سپیشل ټریک حمید 2019 دې به تاسو کلیک واخلئ. So wait for a moment. ها Google AdSense کې به دلته تاسو لاندې راکېوځئ yes send me customize help and so on او که چېرته ضرورت د دې نه بس دا تاسو بیا نو کوئ. خپل کانټري به سلیکټ کړئ خو په کانټري کې به دلته افغانستان سلیکټ کړئ او د افغانستان نه وروسته دا د ګوګل چې کوم خپل هغه د ایډنس لپاره معلومات تاسو ورکړي دا به تاسو یس کوئ او کریټ اکاؤنٹ. ایډسنس ته وایي ایډسنس دې ته وایي چې کله ستاسو دغه چینل 1000 سبسکرایبر ولري او 4000 ساعته دا ویو شي نو بیا یوټیوب چې دی ستاسو دپاره اډورټایزمنټ درکوي. یعنې چې کله ستاسې ویډیو څوک پلی کوي نو د هغې دپاره به یو اشتهار راځي. هغه اشتهار به د یو کمپنۍ وي چا پورې واړه لري نو د هغې نه به تاسو ته پیسې جمع کیږي. ښه دلته بعضې لږ څه نور انفارمیشن موږ نه غواړي. ګیټ سټارټډ بټن باندې تاسو کلیک کوئ. سو افټر ګیټ سټارټډ پیمنټ ایډرس ډیټیلز پیمنټ ایډرس ډیټیل نه مقصد دا دی چې کله تاسو ته به پیسې درکول کیږي د یوټیوب کمپنۍ له خوا نه کوم ځای کې به درکول کیږي دا ایډرس وغیره تاسو باید صحیح پراپر طریقې سره ولیکئ. تاسو بل ته خپل پراپر هغه انفارمیشن ولیکئ نوم چې هر څه نوم ستاسو وي او ایډرس تاسو مثال ولیکئ جلال آباد ایډرس ټو مخابرات چوک سٹی جلال آباد set proper postal code 1002 type your phone number 07723666251 او دا غي نور څه تاسو دا سبمټ کړئ. او ریډایرکټ دا دې نور څه بل کوم سټپ نشته. ایډسنس ریکویسټډ ایډسنس ریکویسټډ شو مطلب ریکویسټډ نه دا دی چې کله ستاسې دغه چینل 1000 سبسکرایبرز ولري او 4000 ساعته دا ستاسې چینل ویو شي نو بیا هغې نه وروسته تاسو ته یو پاڼه یو خط درته رالیږي چې په هغې کې به تاسو بیا د خپل اکاؤنټ سیټینګ وغیره هغه تاسو کوئ. خو دا اوس تاسو نشئ کولی دا چې کله ستاسو انفارمیشن مکمل شي. سیټ monetization performance preferences start دا دغه thumbnails دپاره settings دی وغیره دا به سیف کړئ تاسې. ښه بل get review after reaching 4000 watch hours in the previous 12 months and 1000 subscribers. ما تاسو ته مخکې وي چې کله ستاسو چینل 4000 ساعته وکتل شي او 1000 سبسکرایبر ولري نو بیا به یوټیوب کمپنۍ والا ستاسو چینل ګوري چې کوم مطلب کاپی پیسټ ویډیو تاسو نه اچولي دلته بیا هغې نه وروسته تاسې ایډسنس سیټینګ نور بیا تاسې کولی شئ یعنې اډورټایزمنټ بس تاسو په ویډیوز باندې بیا راځي. ښه دا پروسس موږ سره کمپلیټ شو
نو اوس موږ راځو دې مسلې ته چې تاسو څنګه کولی شئ چې یو ویډیو خپل یوټیوب چینل ته اپلوډ کړئ. انشاءالله دا به موږ په را روانه ویډیو کې انشاءالله اپلوډ کوو. دا موږ سره و پارت 1. دلته ګورئ یو خبره بله م یاد ساتئ که چېرته تاسې راشئ د انالیسټکس ته راشئ تاسې انالیسټک په انالیسټک کې تاسې کولی شئ وګورئ چې ستاسې دغه چینل څومره سبسکرایبرز لري، څومره لایکس لري، څومره شیر شوی دی او څومره د پیسو هغه پیمنټ ستاسو د اکاونټ کې شته. هغه ټول انفارمیشن موږ سره دلته راځي په انالیسټکس کې.